السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستان نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د موبایل ډیلیټ سوې ډیټا بیرته ترلاسه کړئ. دوستان که چیرې ستاسو په موبایل کې له تاسو څخه تصویران یا دغه رقم ستاسو څخه ویډیوګانې یا بل کوم فایل له تاسو څخه ډیلیټ سي او که تاسو غواړئ چې هغه فایل بیرته په خپل موبایل کې ریکوره کړئ، نو دوستان دغه به تاسو څنګه ریکور کوئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو دوستان اوس که ستاسو لازمي ویډیوګانې وي، لازمي تصویران وي یا بل کوم فایل وي او هغه له تاسو څخه ډیلیټ سوی وي، دغه به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ریکور کوئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت مو نه اخلمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل موبایل تصویران، د خپل موبایل ویډیوګانې یا دغه رقم د خپل موبایل یو کوم فایل له تاسو څخه ډیلیټ سوی وي او تاسو غواړئ چې هغه بیرته ترلاسه کړئ، دې لپاره به دوستان تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی، له هغه څخه تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دوستان تاسو په لیټ سټارټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستان تاسو په لیټ سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، کوم پرمیشنان تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ او دوستان دلته ولاره ایډز راځي، هغه ایډز به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې کلوز کړئ. نو کله چې ګور دوستان هغه ایډز تاسو کلوز کړئ، دغه رقم ګور دوستان دغه اپلیکیشن تاسو په موبایل کې خلاص شي. نو دوستان کله چې دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شي، دغه اپلیکیشن دغه رقم دلته دی تاسو ته راړوي. دوستان په دې کې دوه طریقې تاسو کولی شئ. که چیرې تاسو په موبایل کې تصویران ډیلیټ سوي وي، دلته به دوستان تاسو په انټرنل سټوریج باندې کلیک وکړئ او که چیرې ستاسو د میموري تصویران ډیلیټ سوي وي یا ستاسو د USB تصویران ډیلیټ سوي وي، ستاسو موبایل ته USB کنیکټ کړئ یا دغه رقم تاسو خپل موبایل ته USB ور واچوئ، بیا به دلته دوستان تاسو په SD کارت باندې کلیک کوئ. اوس ما په موبایل کې له ما څخه تصویران ډیلیټ سوي په انټرنل سټوریج کې، یعنې هغه په موبایل کې ولو، دلته به دوستان تاسو په انټرنل سټوریج باندې کلیک وکړئ. دغه رقم ګور دوستان اوس که چیرې تاسو غواړئ چې تصویران ریکور کړئ، تاسو په فوټو باندې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو ویډیوګانې ریکور کولې، بیا به تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ. که اډیو ولې، بیا به تاسو په اډیو باندې کلیک وکړئ. نو ما په فوټوز باندې کلیک وکړئ. دغه رقم اوس ګور دوستانو زما په موبایل کې بیخي زیات تصویران ولو. اوس که هر څو تصویران دوستانو ډیلیټ سوي ولو، هغه ټوټل به دلته دی ریکوره کړي. نو دوستان هغه تصویران، هغه ویډیوګانې، هغه اډیوګانې او کوم ستاسو لازمي فایلونه چې دي، اوس دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې پیدا کولی شئ. دوستان دا سکینینګ روان ده، تر هغو به تاسو ویل انتظار ورته وکړئ تر څو دغه سکینینګ ستاسو په موبایل کې پوره سي. نو دغه رقم ګور دوستانو دغه ټوټل فایلونه یې زما په موبایل کې ریکوره کړو. ګور دوستان دغه ټوټل تصویران وي یا دغه رقم تصویران وي یا دغه رقم ویډیوګانې دي، دا ټول له ما څخه ډیلیټ سوي ولو، دغه رقم دغه یې زما په موبایل کې ریکوره کړو. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې هر یو بیرته خپل ګیلري ته واړوئ، صرف به دوستان تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ یا تصویر به تاسو سلیکټ کړئ او دلته به دوستان تاسو په ریسټور بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستان تاسو ریسټور ووایئ، یعنې هغه فایل به ستاسو موبایل ته بیرته واوړي. اوس تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ چې د خپل موبایل ډیلیټ سوي تصویران، د خپل موبایل ډیلیټ سوي ویډیوګانې یا دغه رقم د خپل موبایل ډیلیټ سوي نور فایلونه، که اډیوګانې وي یا دغه رقم نور فایلونه وي، تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ چې هغه بیرته ترلاسه کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. د رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاوي خو نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.